ملګری سوال کړل، دا سوال د جنت په حواله سره دی. ډېر شه ځوانان به داسې وي چې موږ په دنیا کې لا سندې لیدلي، خاص کر کې ځوانان لکان چې کوم دي هغه چې موږ په دنیا کې سندې لیدلي خلک چې کوم دي هغه د جنت په حواله سره سوالات کوي. لیکن بهرحال دی ملګری دا سوال کړل چې په جنت کې حوري به وي. ظاهره خبره ده انسان ته به حوري ملاويږي او دغه شان خپل خزه به وي. نو دی وی چې په جنت کې به د حورو سره خپل د کور والا سره به د کور والی اجازه وي یا نه وي. دغه خبره دا کړل چې الته کې به بیا داغې نه بچي پیدا کیږي یا نه پیدا کیږي. ټول مخکنی خبره خدا ده چې جنت خو ظاهره خبره ده ډېر غټ نعمت دی. الله رب عزت موږ تاسو ټول ته نصیب کړي چې کوم خوش قسمت خلک ته مسلمانان دي هغه ان شاء الله تعالی ټول به کوم دي جنت ته ځي. الله رب عزت موږ ټول نصیب کړي او دا د الله رب عزت د طرف نه یو غټه تحفه وي. او جنت ظاهره خبره داسي زیاده چې الته کې کله انسان ځي داغه چې کوم خزه ده مسلمان یو پاک دامن وي نیک وي هغه هم په جنت کې خپل خاوند سره وي او داغه گویا داغه په نکاح کې وي او داغې نه علاوه داغې چې کوم حوري ملاويږي هغه به توري داغې لکه خدمتګاری وي. دا به د خزي او د خاوند خدمت کې دغه شانتي غلمانان به وي، یعنی خاصه الکان چې کوم دي هغه هم د دیو په خدمت کې لګېدلي. دا ذکر په قران مجید کې موجود دی. نو دا چې کوم حوري دي او دغه غلمانان چې کوم دي الکان خاصه الکان دا چې کوم دي دا به د دې خزي او د دې خاوند دغه وي. دا ویا تاسو ته نوکران چاکران ویل شي. د هغې نه علاوه چې کوم دا خزه ده د دنیاوي چې کوم دا خزه ده د ته الله رب عزت دومره حسن ورګي چې دا هغې چې څومره د حوري دي دغه ټولو حسن ملاوږي هغې خزي حسن ته باندې رسي. او د هغې نه علاوه دا چې کوم نارینه دی د تم ظاهره خبره ده په دې حالت کې به انسان جی اوس ډېر شه خلک داسې چې په دنیا کې بوډاپي په حالت کې دنیا نه لاړ شي. نو داسې نه چې هغه د جنت کې چې کله داخلي کې هغه دغه د بوډاپي په حالت کې د بوډاوالي په حالت کې وځي داسې نه ده، بلکې غول به الله رب عزت بالکل داسې عمر ورکړي چې بالکل د ځوانۍ دا ټیم چې کوم دي ګیره به ملانې راغلي یعنی کوم وخت دا شونډه شنه شي دغه شان چې کوم ټیم دی په دغه عمر کې به د زنانه عمر هم دغه شانتي او د نارینه عمر هم دغه شانتي او همیشه به دغه شانتي. دویمه خبره ده جنت چې کوم نعمتونه دي غصدا سینه دي چې هغه محدود وي او شانتي روز بروز او باغی کې اضافه کیږي. یعنی اوس د زنانه ده خزره نو د دې په حسن کې هم روز بروز اضافه کیږي. دا سینه چې نن دغه د بیا سبا روزي طریقې څنګه چې دنیا ژوندۍ ده د انسان چې کله ځواني ختميږي دغه شانتي هغه حسن ختميږي او داسې بنوي روز بروز او باغی کې اضافه کیږي. څنګه چې اوس مثال تور پر په دنیا کې موږ تاسو روټي خورو او موږ وګي ډېر زیات او ډېر لذیذ روټي هغه موږ تاسو خورو لومبه وړه چې کوم د پمنګ باندې څومره ذایقه‌دار لګي دغه شانتي چې موږ روټي خورو چې کله موږ زمونږ ماړو شو نو بیا هغه روټي کې چې موږ ذایقه دغه بیا آهسته آهسته ختم شي. په شروع کې هم دغه ذایقه زیات محسوس کیږي ځکه چې موږ وګي. لیکن په جنت کې بداسي نه، په جنت کې چې موږ یو شی خورو نو هغه کې چې کوم دی لومبه وړه چې موږ والو هغه ذایقه‌دار بیا چې غبل والو هغه دغه نه زیات ذایقه‌دار بیا چې غبل والو پاګه کې بداغې نه زیات ذایقه وي. یعنی په جنت کې چې کوم نعمتونه دي دغه نعمتونه کې بنور اضافه کیږي. د خبرې مقصد دغه دی. نو بهرحال دغه شانتي الله رب عزت موږ تاسو ټول نصیب کړي. اوس دې ملګری دا سوال کړل چې په جنت کې با کورواله کې ظاهره خبره ده په جنت کې د انسان چې کوم خواهش په ځل کې چې څه خواهش راځي هغه پوره کیږي. ځکه بزرګان وایي چې په دنیا کې رب چاهي ژوندۍ تیر کوي، یعنی رب چې سغواړي هغه شانتي ژوندۍ تیر کوي. په جنت کې چې کوم دی من چاهي ژوندۍ تیر وای. په دنیا کې ډېر شي خلک دا شي خپل خواهش پوره کوي یا د زما دا خواهش پوره شي دا خواهش پوره شي. نو یاد وساتئ په دنیا کې د انسان خواهشات بالکل نشي پوره کېدی. که چېرته لس خواهشات پوره کړي نو لس په نور ولاړي چې هغه لس نور پوره کړي نو سل په نور ولاړي. د انسان خواهشات په دې دنیا کې نشي پوره کېدی. که چېرې ساسره هر څه ولې نه وي لیکن بیا هم د هغې نه باوجود په دنیا کې ستاسو خواهشات نشي پوره کېدی. د خواهشاتو پوره کولو ځای نه دی. جنت بیا د خواهشاتو پوره کولو ځای دی. ظاهره خبره ده هلته کې کسان چې کوم دی واړي کورواله نو هغه کورواله به هم کوي او خپل کور والا سره او دغه شان دي د حور سره ظاهره خبره ده. د انسان د لطف لپاره د انسان د مزو لپاره الله رب جنت پیدا کړل چې څو واړي هغه کوي. او کچري مثال طور پر د بچي واړي چې الله ماته بچي نصیب کا نو بچي چې کوم دی داغي پیدایش هم کیږي. لیکن د دنیا په درز باندې څنګه چې په دنیا کې بچي چې کوم دی پګېډ شي تقریبا نه خلاص بیا شي هغه پګېډ وي بیا دنیا ترازي بیا یو او د سلسله داسې بنې. په جنت کې چې کوم دی دا د یو سات مسله به لګنی په یو سات کې دنه بچي کوم دی بچي چې کوم دی هغه به حمل ټهراو شي بیا بچي دنیا ته راشي او یعنی جنت ته او بیا چې کوم دی په هغه سات کې چې کوم دی هغه خپل عمر ته ورسي یعنی 30 کاله
30 کالو ته به هغه ورسي نو دا به په یو سات کې کېږي، داسې نه چې دا به پوره ژوندګي غواړي. نو دا ظاهره خبره ده. دا ملګری سوال کړل چې آیا بچي به کېږي، نو دا غي طریقه ما تاسو ته وښودله چې په حدیث کې دې ثبوت شته که چېرې غواړي، داسې نه چې استاد نه غواړي نو هغه ته خو به نه نصیب کېږي. چې انسان غواړي یعنی په دنیا په جنت کې چې هغه څه غواړي هغه به کېږي، لکه هغه به هغه ته ملاویږي. تو امید کوم چې دا جنت په حواله سره د ملګری سوال کړي، سوال جواب هم ملاو شوی. الله رب عزت موږ تاسو ته د جنت چې نعمتونه دي نصیب کړي، د دنیا او د آخرت چې نعمتونه دي الله رب عزت موږ تاسو ته نصیب کړي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.